د خوست ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي موقت وخت لپاره سټیکر لرونکو موټرو ته د جواري سیرو او نمبر پلیټ د ورکړې لړۍ بیرته پیل شوه. دوی زیاتوي شاوخوا 2 میاشتې د مخه چې سټیکر لرونکو موټرو ته د جواري سیرو او نمبر پلیټ د ورکړې لړۍ ودرېدلې وه. اوس مهال د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو په هدایت او د مولس د بار غوښتنو پر اساس یې دغه لړۍ بیرته د موقت وخت لپاره پیل کړه چې په ترڅ کې به سلګونه موټرو ته جواري سیر او نمبر پلیټ ورکړل شي. اوس میشتونه غوښتنه دا ده چې تاسو عاجل ځنونه ورسوي د ترافیکو مدیریت ته خپل هغه موټر چې سټیکر شوی وي مخکې ثبت شوی وي نه هغه موټر چې اوس نوی غوړي چې ثبت کې سټیکر ورته وخلي. سټیکر پروسه نه ده خلاصه د جواز سیر او د پلیټ پروسه خلاصه شوه بیرته فعالیت پیل کړو. نو د دې نه یې غوړونو نه موږ دا غوښتنه ده چې موټر سټیکر کړی وي سټیکر ولري ترافیکو مدیریت ته د روشي خپل جواز سیر او پلیټ دی وخلی یو موقت وخت دی فوري مونږ ته اجازه کړې ده. همدارنګه د ترافیکو مدیریت مسؤلین په وینا هغه ډریوران چې لیسانس نه لري او عمر د ترافیکو قانون مطابق د موټر چلولو لپاره پوره وي غوښتنه کوي چې لیسانس ترلاسه کړي. هغه ډریوران چې لیسانس ونه لري سینې پوراوي رو د شي خپل لیسانس د وخلی قانوني د موټر وچلوي. دویم هغه ډریوران چې کوم عمر دی د لیسانس نه دی پوره کړه د هغې والدینو نه یې موږ دغه خواست ده چې خپل موټر د ماشومانو ته نه ورکوي او شهر ته یا عمومي جدي ته د بالکل په کلکه باندې دی نه دی روباسي که چا روبوسل بیا د شکایت حق نه لري. د اخري خبرتیا ده هغې نه بیا موټر توقف کیږي یو څه وخت دپاره او بیا د شکایت حق نه لري چې دی موږ ته بیا شکایت وکړي چې یا موټر روکه موټر نه ورکوو یو څه وخت توقف کوو. د یادولو د چې د خوست ولایت ترافیک مدیریت مسؤلینو په وینا په یاد ولایت کې ټول ټال 4,938 موټر سټیکر کړي چې د هغې له جملې څخه 11,000 موټرو ته جواري سیر او نمبر پلیټ توزیع شوي او پاتې نورو ته به په یاده پروسه کې ورکړل شي او هغه موټر چې سټیکر نه لري او مالکین یې غواړي سټیکر ترلاسه کړي یا د پروسه اوس مهال لپاره بنده ده.